someone is calling you. Take your phone. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل نامه باندې رینګ ټون جوړ کړئ، کله به سیمه تاسو ته دا رینګ ټون پلی کوي، نو که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل نامه باندې دا رقم ته رینګ ټون جوړ کړئ او د خپل موبایل په ګینټۍ ودروئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دلته تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک سره وکړئ. دا کوم ایډ بټن چې تاسو وینئ، تاسو په دې رقم دوستانو تاسو په پریفکس ته راسئ. دلته به ګورئ دوستانو تاسو هیلو ورکوئ، های ورکوئ، میسټر، میسز، ډاکټر، هر شی تاسو ورکوئ. تاسو به له خپل نوم سره هغه کلیک کړئ. نو ګوره دوستانو زه میسټر ورکوم او د هغه رقم دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. په دا لاندې خانه کې به دوستانو تاسو خپل نوم ولیکئ. کله چې تاسو خپل نوم ولیکئ، د هغه رقم بیا دوستانو دلته په دا بله خانه کې ګوره هغه رقم پوسټ پکس ده دوستانو. دلته به بیا تاسو اوس ګوره وایي فون از رینګینګ پلیز انسر د فون. د هغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې هر رقمه یعنې وایس کال ورکړئ، وایس ورکړئ، هغه تاسو ورکولی شئ. ګوره دوستانو زه ورکوم سمون از کالینګ یو ټیک یور فون. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو که هر یو ورکوئ، تاسو به په هغه باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم ریپیټیشن یعنې کومه سونګ چې راځي، کومه وایس چې راځي، هغه تاسو څو وارې غواړئ، یو وارې غواړئ، دوه وارې غواړئ، د هغه رقم درې وارې غواړئ. نو دوستانو زه په یو وارې باندې کلیک کوم او د هغه رقم دوستانو دلته تاسو والیم ورکولی شئ، څونه والیم زیاتوئ او څونه یې کموئ. د هغه رقم په وایس کې دوستانو دلته ګوره تاسو د فیمیل وایس ورکوئ او که د میل وایس ورکوئ. که چیرته تاسو غواړئ چې د ښځې غږ ورکړئ، نو تاسو به په فیمیل باندې کلیک وکړئ او که چیرته تاسو غواړئ چې د نر غږ ورکړئ، نو تاسو بیا په میل باندې کلیک وکړئ. نو زه په فیمیل باندې کلیک کوم او د هغه رقم دوستانو دلته تاسو میوزیک ورکولی شئ. که تاسو هر میوزیک ورکوئ، تاسو به په هغه میوزیک باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه په هیپنس باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په هیپنس باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دغه یو وارې زه دلته تاسو ته پلی کوم. Someone is calling you. Take your phone. نو ګوره دوستانو دغه جوړه سوله. اوس به دغه دلته تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ او تاسو بیا په خپل موبایل کې په رینګ ټون باندې ودروئ. نو دلته به دوستانو تاسو به د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم سیو فایل زه د کلیملا په نامه سیووم، دغه به تاسو نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، د هغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه اوس تاسو شیرولی شئ، نوم یې بدلولی شئ، د هغه رقم ډیلیټولی شئ. سیو ایز ا رینګ ټون تاسو یې په رینګ ټون باندې دلته ډایرکټ هم لګولی شئ. سیو ایز ا کنټینټ کې تاسو غواړئ په هر نامه باندې ځان ته ګینټۍ جوړه کړئ او تاسو یې د هغه په نامه باندې بیا ودروئ، هغه بیا دلته تاسو کولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.